په نړۍ کې د امریکا نظامي اډې د یوې یوناني ورځپاڼې الفټروتیپا د خبر له مخې په اوس وخت کې امریکا د خپلې ولکې د ټینګولو لپاره د نړۍ په 131 هیوادونو کې 230 نظامي اډې لري چې له 2015 کال څخه تر اوسه پورې په نړۍ کې دا اډې نورې هم ډېرې کړي او شمېر یې له زرو نظامي اډو څخه اوړي. تر اوس مهاله پورې 1,180,000 امریکایي ځواکونه په دې نظامي اډو کې ځای پر ځای شوي دي. له دې ځواکونو څخه 400,000 ځمکني ځواکونه، 320,000 سمندري پوځیان، 140,000 سمندري ټوپک لرونکي او 300,000 هوایي ځواکونه دي چې د ملګرو ملتونو د نظامي اډو د پراختیا ټولنې چې په دې وروستیو کې جوړه شوې ده د شمیرو له مخې د امریکا نظامي اډې چې د نړۍ په هیوادونو کې دي د دې هیوادونو په ټولیز ډول 15 میلیارده جریبه ځمکه نیولې. د دې ټولنې د خبر له مخې اوس مهال امریکا 140,000 ځواکونه په اروپایي هیوادونو کې، 250,000 په منځني ختیځ کې، 90,000 ځواکونه په لرې ختیځ او د نورې نړۍ په هیوادونو کې او په ځانګړي ډول په افریقا کې میشت دي. دا ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د نظامي اډو د پراختیا ټولنې د خبر پر اساس لیکي. امریکایي ځواکونه چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې نظامي اډې لري، ډیر جنایتونه یې هم په همدې هیوادونو کې ترسره کړي دي او لا هم دوام لري چې د دې جنایتونو شمیره یې له 1945 څخه تر اوس مهاله پورې 100,000 جنایتکارانه عملونه ته رسیږي. یعنی په هر ورځ کې دې ځواکونو 2 جنایتونه ترسره کړي دي چې په اوس وخت کې روښانه بیلګه عراق ده. ډیره مننه چې د دې ویډیو تر پای پورې مو زموږ ملتیا وکړه. که مو له داسې ډول ویډیوګانو سره مینه وي نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د زنګ بټنه فعاله کړئ ترڅو زموږ له نوې ویډیوګانو څخه خبر شئ. تر بلې ویډیو پورې ښې چارې او ښه ژوند.